سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د یوه موبایل ټوټل معلومات حاصل کړئ چې دغه موبایل په څو ده، نوی په څو ده، استعمالي په څو ده، ریم یې څونه ده، سټوریج یې څونه ده، بیټري یې څونه ده، کوم پروسیسر کې لګېدلی دی. یعنې که چیرې تاسو غواړئ چې د یوه موبایل ټوټل معلومات حاصل کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته یو ډېر خوندور اپلیکیشن درښیم چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې د یو موبایل ټوټل ډیټیل معلوم کړئ. نو بیا که چیرې تاسو یو موبایل اخلئ نو تاسو سمپل د هغه موبایل نوم کې لیکئ، د هغه ټوټل معلومات به تاسو ته درکوي. نو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته په تاسو ولر په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن د لیټیسټ موبایل، دلته تاسو ته دغه نوي موبایلان درښیي کوم چې اوس نوي راغلي دي. لاندې ګوره ریټونه هم ورسره لیکلي دي. که چیرې تاسو کلیک به وکړئ نو تاسو ته د هغه موبایل په باره کې نور معلومات هم درکوي. نو بیرته شاته راځو. ګوره په دې کې بیا دویم اپشن د سرچ بای برانډ، دلته تاسو یو موبایل چې د هغه د برانډ په ذریعه سره د کمپنۍ په ذریعه سره هم سرچولی شئ. مثال زه غواړم خالي د سیمسنګ والا موبایلان راواړم. خالي په سیمسنګ څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو ته بیا خالي د سیمسنګ والا موبایلان راوړي. دلته ګوره قیمت هم ورسره لیکلی ده. کله چې تاسو کلیک په وکړئ نو تاسو ته نور معلومات هم درکوي. دغه رقم په ګریډ ویوز کله تاسو کلیک وکړئ په دا رقم ډیزاین کې درته راوړي، په لیست وی کې په دا رقم ډیزاین کې درته راوړي. په سوټ بایز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو سوټ بای ورچینجولی شئ. A to Z غواړئ، Z to A غواړئ، لو های غواړئ، یعنې اول ورسې قیمت یې کم هغه موبایلان غواړئ، بیا مثال د غټ ریټ والا موبایلان غواړئ، یعنې دلته تاسو سوټ بای ورچینجولی شئ. بیرته شاته راځو. یعنې په سرچ بای برانډ په ذریعه سره تاسو یو موبایل د کمپنۍ په ذریعه سره هم سرچولی شئ. زه خالي دغه موبایلان غواړم. بیا به د بل اپشن د سرچ بای پیکچر، دلته تاسو د پیکچر په ذریعه سره هم یو موبایل سرچولی شئ. یعنې په انډراید کله تاسو کلیک وکړئ خالي انډراید والا موبایلان درته راوړي. په آی او اس کله تاسو کلیک وکړئ آی او اس والا موبایلان درته راوړي. په ډوول سیمز کله تاسو کلیک وکړئ د دوه سیمانه والا موبایل درته راوړي، کوم چې دوه سیمان خوري. دغه رقم 3G 4G 5G ریم، مطلب چې ریم یې زیات دی. نو دلته یعنې تاسو د یو فیچر په ذریعه سره هم موبایل چې د هغه سرچولی شئ. بیا په دې کې بل اپشن ده سرچ بای پرایس ګروپ، دلته تاسو یو موبایل چې د هغه د قیمت په ذریعه سره هم سرچولی شئ. مثال د ګوره اوس دا دویم اپشن ده 5000 to 10000، یعنې زه غواړم هغه موبایلان وګورم د کوم موبایلانو قیمت چې له 50000 نیولې بیا تر 10000 روپیو پورې. په دې اپشن ما کلیک وکړئ. د ګوره دوستان تاسو کتلی چې ماته هغه موبایلان راواړول د کوم موبایلانو قیمت چې له 50000 نیولې بیا تر 10000 روپیو پورې ده. نو دلته ګوره تاسو د خپلې خوښې موبایل اوس دلته کې کتلی شئ. که چیرې تاسو کلیک په وکړئ د هغه موبایل په باره کې نور معلومات هم درکوي. نو دغه رقم دوستانو لاندې ګوره بل اپشن د لیټیسټ ویډیو ریویوز، دلته تاسو ته مثال دلته کسانو هغه موبایلان اخیستي دي، د هغو ریویوز ورکړي دي، نو هغه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، هغه ریویوز تاسو کتلی شئ چې دغه څنګه موبایلان دي. نو دغه رقم دوستانو دلته هم تاسو دغه اپشنان راوړوي. بای برانډ یې سرچولی شئ، نو ویډیو ریویوز یې هم کتلی شئ. کوم چیرې یو موبایل اوس مثال اخیستی نو د هغه موبایل نوم کې سرچوئ، خالي سرچ ته راسئ. په سرچ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو سمپل د هغه موبایل نوم کې ولیکئ. مثال اوس زه سیمسنګ A10 اخلم، هلته کې ولیکئ سیمسنګ ګلکسي A10. دا مې کې ولیکئ. ګوره هغه موبایل یې ما ته راواړوئ. د دغه موبایل قیمت چې ده د 21999 روپۍ ده. نو دغه رقم د دې ډسپلی چې د هغه 6.2 انچ ده، 13 میګا پکسل کیمره کې لګېدلې ده، بیک کیمره ده، 2GB ریم ده او د دې بیټري دونه ده. دلته هم درته راوړي. ګوره 13 میګا پکسل کیمره ده، 5 میګا پکسل یې سلفي کیمره ده، 2GB ریم ده، سټوریج یې 32GB ده، 6.2 انچ ډسپلی ده، په دې کې دا پروسیسر لګېدلی ده، بیټري یې دونه ده، وزن چې د هغه دونه ده، په دې کې اپریټینګ سیسټم چې د هغه انډراید 9.0 ده. نو دلته تاسو ته ګوره معلومات درکوي. کوم چیرې نور معلومات غوښتی شو کمپلیټ سپیسیفیکیشنز، په دې کله تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو ته نور وزن، سیم کارډونه، بلوتوث، وای فای ټول شیان یې دلته تاسو ته راوړوي. نو دغه رقم دوستانو زه بیرته رالمه. دلته مې کې ولیکئ سیمسنګ A10 مې کې ولیکئ. نو بیرته مې دا موبایل راواړوئ. دغه رقم دوستانو ګوره په دې کې بل اپشن دی یوزر اوپینینز. په دغه یوزر اوپینینز چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه ډېر خوندور اپشن ده. دغه موبایل دلته کسانو اخیستی وي، بیرته یې خرڅوي هم او ریویو یې ورکړی وي، کومنټ هم ورکړی وي چې دغه څنګه موبایلان. په دې کله تاسو کلیک وکړئ له ګوره هغه موبایل خلک خرڅوي هم. ګوره دغه سړی چې د مثال د A10 خرڅوي په 11500 روپۍ باندې. دغه رقم دلته ګوره دا زیاتره کسان دي. دغه بیا مثال G7 موبایل خرڅوي، د دې قیمت دونه. دلته خلکو د دغه موبایل په باره کې
دغه ورکړی وي کومنټونه یې ورکړي. ګوره دغه بیا سمسنګ ګلکسي A10s خرڅوي په 14,000 روپۍ باندې. دی وایي مثال ما 2 نیټې مې استعمال کړی دی، 2 میاشتې مې استعمال کړی یا 2 مې استعمال کړی. دلته خلکو د هغه موبایل په باره کې کومنټونه ورکړي دي، نو خلک یې خرڅوي. نو تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره د هغه موبایل ټوټل ریټس دغه معلومیږي چې د دغه موبایل مثال نن سبا ریټس دغه څنګه ده. نو دغه رقم دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هر موبایل قیمت معلومولی سئ، سپیسیفیکیشنز یې معلومولی سئ، ریم یې څونه ده، سټوریج یې څونه ده، کیمره یې څونه ده، بیټرۍ څونه پکې ده، نو هغه ټول تاسو دلته معلومولی سئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.